درنو لیدونکو، درنو ملګرو، سلامونه، ښې چارې. زه هیله مند یم چې تاسې کورنۍ، ملګري، دوستان ټول به روغ جوړ وي او د کرونا په وړاندې به جدي مبارزه کوئ. تاسو معلومه ده چې کرونا یوه جدي او وژونکې ناروغي ده، نو د دې په وړاندې باید مبارزه وشي. موږ تاسو سره ژمنه کړې وه چې د ګرامر ټولګی به پیلوو. مخکې له دې چې خپل موضوعاتو ته راشم، نو اول به زه هم ځینې انټيسېپټیک مواد چې دي دا په خپلو لاسونو ووهم، تر څو که چېرته کوم میکروب راغلی وي چې دغه میکروب پاک شي. تاسې هم په خپلو کورونو کې خپلو کورنیو ته دا ور یاد کړئ چې کرونا یو وژونکې ناروغي ده او د دې په وړاندې باید جدي مبارزه وشي. نو ماسک، ورسره انټيسېپټیک مواد او داسې نور هغه څه چې تاسې له کرونا ساتي هغه وکاروئ. نو ښایي ډاکټر صاحبان په دې مسلې ډېر ښه پوه شي او تاسو ته هغوی ډېر ښه معلومات درکړي. ښه، دا چې په دې وروستیو کې د کرونا د ناروغۍ له امله په ټول هېواد کې رخصتي اعلان شوې ده، نو موږ هم په دې خاطر چې زموږ د محصلینو او یا د هغه خلکو چې هغوی زده کړې کوي د هغوی وخت ضایع نه شي، په دې خاطر موږ د ویډیوي یا د آنلاین درسونو پروسه پیل کړه. ښایي کمی کاسې به پکې وي، نو په خپلې بزرګوارۍ به مو بښئ، خو کوښښ کوو چې په دغه ټولګي کې تاسو ته د ګرامر اړوند موضوعات درسره شریک کړو. تاسو ته معلومه ده چې هغه محصلین چې د افغانستان په بېلابېلو پوهنتونونو کې د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي په پښتو څانګې کې او همدارنګه د ښوونې او روزنې پوهنځي د پښتو څانګې محصلین وینو او پښتو لولي، نو په دویمو ټولګیو کې 2 سمستره د ګرامر درس لولي او دغه درس په بېلابېلو برخو ویشل کېږي چې لومړنۍ برخه چې موږ یې په لومړي سمستر کې لولو، د دویم صنف په لومړي سمستر کې هغه د عمومي د ګرامر په اړه موضوعات دي، د فونولوژۍ او د مورفولوژۍ یوه برخه ده. دویمه برخه بیا د مورفولوژۍ وروستۍ او بشپړه برخه ده. ښه، په دې خاطر چې د ځینو لپاره بیا دغه درس تکرار شي، نو موږ غوره دا وګڼله چې درس له سره شروع کړو، له ګرامر یې پیل کړو. نو که چېرته تاسې بیا پوښتنه لرئ، نو کولی شئ چې کامنټ وکړئ، نو انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې به بیا موږ تاسې ته ځواب ووایو. ښه، پوهېږئ چې موږ په کابل پوهنتون کې د پښتو ګرامر لپاره دغه مضمون تدریسوو، پښتو ژبدود. د ګرامر په برخه کې خو زموږ ډېرو ژبپوهانو، لیکوالو، ډېرو معتبرو خلکو لیکنې کړي دي، کتابونه یې لیکلي دي. ښایي تاسې له نامه سره اشنا اوسېږئ، تاسو سره ښایي دا کتابونه وي، نو هغه بیا په کور کې هم کولی شئ چې مطالعه کړئ. خو ځینې مهم موضوعات زه کوشش کوم چې په دغه ویډیوي درسونو کې مهم موضوعات بحث کړو او دغه مهم موضوعاتو په اساس به موږ تاسې مخې ته سره ځو. نو که چېرته دغه کتاب لرئ، دا هم پیدا کړئ په نږدې کتابتونونو کې، خو تر ډېره پورې به دا بند وي. زه به کوښښ وکړم چې دغه کتاب په آنلاین بڼه هم پی ډي اف شکل برابر کړم او تاسو ټولو ته یې درولېږم. ښه، نو مخکې له دې چې ګرامر ته راشو، په ژبې لږ بحث کوو چې ژبه څه شی دی. تاسې به د بېلابېلو ژبپوهانو، د لیکوالو، د بېلابېلو په دغه برخه کې د نظر د خاوندانو نظرونه اورېدلي دي، خو که دغه ټول نظریات سره رایوځای کړو، یوازینۍ یوه خبره ترې جوړېږي، او هغه دا چې ژبه د پوهاوي راپوهاوي وسیله ده چې په ټولنه کې موجوده ده او په ټولنه کې کسب کېږي. دا یو ډول کسبي پدیده ده، یعنې جنیټیکي نه ده. مثلا که یو ماشوم پیدا شي او دغه ماشوم په مثلا په امریکایي کورنۍ کې وزېږي، د ماشوم له زېږېدو سره سم دغه ماشوم که موږ چېرته په یوه پښتنه کورنۍ کې رالوی کړو، نو دا ماشوم به پښتو زده کوي او پښتو به هغه ډول پښتو وایي کومه چې د ده مور پلار وایي. یعنی په ژبه کې به تاسې د امریکاییتوب یا د انګریزتوب یا دا چې مور پلار یې امریکایي دي په انګلیسي ژبه غږېږي،
د هغوی کوم څه وکړي تاسې احساس نه کوي چېرې دا د یو امریکي مور پلار اولاد دی. یا که چېرته یو ماشوم پیدا شي او تاسې دا ماشوم راواخلئ د حیواناتو په یو اتاق یا یوې کوټې کې، موږ تاسې په ساده اصطلاح ورته غوجل وایو، په غوجل کې تاسې پرېږدئ یا په یو ځنګل کې پرېږدئ چې هېڅ انسان سره اړیکه ونه لري او دی فقط دومره چې تغذیه شي او ژوندی پاتې شي. دی چې کله لویېږي نو دی به خبرې نشي کولی، له خولې نه به غیر منظم غږونه وباسي، مګر خپله به خبرې نشي کولی، ځکه به یې نشي کولی چې ده له چا نه دي زده کړي. نو ویلی شو چې ژبه یوه اقتصادي پدیده ده، یعنې کسب کېږي. ښه پوهېږئ ژبه ولې اهمیت لري؟ که چېرته ژبه نه وه د انساني نړۍ اوسنی پرمختګ به نه و. اوس به زه ستاسې مخکې نوی ولاړ چې تاسو د ګرامر درس درکړم. که چېرې ژبه نه وه تاسو پوهېږئ چې د ژبې په اساس د انساني ژوند ډېر کارونه منظم شوي، ډېر کارونه د پرمختګ هغه لوړو پوړیو ته رسېدلي چې موږ تاسې ګورو. اوس یو ښه مثال تاسې ته درکوم. که چېرته ژبه نه وی نو دغه مکتوبونه یعنې لیک به نه و. که لیک نه و نو تاسې فکر وکړئ، یعنې په لویو کې فکر وکړئ، کتابونه به نه وو، د علم انتقال وسیله به نه وه، مکتوب یا مکاتب چې کوم دي دا به نه وو، هغه څه چې موږ په روزمره ژوند کې کارو دا به نه وو، ټکنالوژي به نه وه، انټرنیټ به نه وو، یعنې ډېر هغه څه چې موږ تاسې وینو او څومره په فکر کولی شو په خپلو شاوخواو کې هغه به نه وو، قلم به نه وو او دې ته ورته نه وو. نو ژبه ډېره زیاته مهمه ده. ژبه د انساني ټولنې د پرمختګ او د پرمختیا وسیله ده. که چېرته ژبه ونه اوسېده نو انساني ټولنې به پرمختګ نه و کړی. ښه، ژبه په تاسو پوهېږئ چې ژبه خو بېلابېلې دندې لري. نو زه د کتاب په دې خاطر اړوم چې ځینې موضوعات رانه ښکته پورته نه شي او ستاسې وخت ډېر مصرف نه شي. نه یوازې دا چې ژبه د انساني ټولنې د پرمختګ سبب ګرځېدلې ده، بلکې ژبه موږ ته د دین، د مذهب او همدارنګه د الهي ارشاداتو د انتقال وسیله ګرځېدلې. که چېرته ژبه نه وي نو خو دا انتقال به هم نه و. ژبه موږ د دریو موخو لپاره کاروو. لومړنۍ موخه چې ده دا معلوماتي دنده یې ده، دی کار چې معلومات انتقالي. څرګندنۍ دنده لري دویمه، دا چې موږ د احساسات څرګندول کړي. او دریمه دنده دا ده چې دا لارښوونکي، یعنې یو ډول مثلا د دین د انتقال یا د الهي ارشاداتو د انتقال چې موږ ته لارښوونې پکې شوي دي د انتقال وسیله ده. ښه، زه نه غواړم چې ډېر په ژبه وغږېږم ځکه چې تاسې ټول د ژبې له مسایلو سره اشنا یې. غواړم چې په ګرامر لنډ بحث وکړو. پوهېږئ چې ګرامر ولې رامنځته شوی او کله رامنځته شوی؟ داسې نه ده، یا تاسو به په نړۍ کې داسې ژبه ونه ګورئ چې لومړي ځل لپاره هغه ته اول ګرامر ولیکل شي بیا ژبه ورته جوړه شي. داسې ژبه نشته. او که چېرته څوک دغې هڅه وکړي دا هڅه به ناکامه هڅه وي. نو ژبه چې رامنځته کېږي دا تر ډېره پورې د ګرامري قواعدو اصول هغه څه چې مثلا موږ اوس تشریح کوو هغه وخت کې خلک په پام کې نه نیسي، بلکې بس کار یو درس وایي. خو موږ تاسې یا کله چې ژبه رامنځته شي ژبې کې تغییرات، ځکه ژبه خو یو ټولنیزه پدیده طبیعي ده چې ټولنه تغییر کوي، ټولنه بدلون کوي. نو کله چې ټولنه بدلون کوي، کله چې فکر بدلون کوي، او طبیعي ده چې ژبه به هم بدلون کوي، چاپېریال بدلون کوي، ټکنالوژي بدلون کوي، دا هر څه سره ژبه سمه بدلېږي. نو پس ویلی شو چې اول ژبه پیدا شوې، دا ژبه که به هر ډول ښایي ډېرې نیمګړتیاوې، ستونزې، مشکلات دې لرل، خو له هغه وروسته بیا ګرامري قواعد ورته وروسته تشریح شوي دي. البته دا ګرامري قواعد په خپله په ژبه کې شته، بلکې صرف تشریح شوي دي د یوې ځانګړې تیوري په اساس. داسې نه دي شوي چې تیوري جوړه شوې ده او د هغه تیوري دپاره
قالبونه جوړ شوي دي او دا قالبونه لپاره بیا ژبه جوړ شوې داسې کار نه شوی. نو ګرامر د یوې ژبې جوړښت تشریح کوي. هغه جوړښت چې د دغه جوړښت په اساس موږ افهام او تفهیم کوو. دا کار د چا دی؟ دا د ګرامر دی. بیا ګرامر دغه جوړښتونه چې تشریح کوي، نو د تشریح سره ځینې جوړښتونه چې یو څه نیمګړتیاوې ستونزې پکې وي، نو د ګرامر یو کار دا دی چې دغه جوړښتونه را درست کړي، یعنې یو ډول یې علمي کړي. دا د ګرامر کار دی. ښه چې خبره ډېره رانه اوږده نه شي، موږ او تاسې یعنې د ګرامر کار خو معلوم شو چې ګرامر د ژبې جوړښت تشریح کوي، قواعد او اصول هغه څه چې په ژبه کې وي دا یې راوباسي او تشریح کوي. بیا موږ د تشریح ژبپوهنې چې اساسي برخه یې ګرامر دی، دا بیا ځانګړې برخې لري چې هغه بیا فونولوژي ده، مورفولوژي ده او نحو ده. نو موږ به پیل له فونولوژي وکړو یا د غږپوهنې نه، چې غږپوهنه ولې لولو، اړتیا یې څه ده، د غږپوهنې هغه اساسات څه دي، دا مسایل باید تشریح کړو. غږپوهنه چې هغه علمي اصطلاح چې ده، دا فونولوژي ده. فونولوژي دا د دوو کلمو نه جوړه شوې کلمه ده. موږ تاسې به پخوا په دغه بیولوژي کې په 12م صنف کې، 10م کې، 8م کې هلته به هغه د لوژي اصطلاح موږ ډېره اورېدلې ده. نو فونولوژي هم د دوو کلمو رغېدلې کلمه ده چې فون اصلا غږ ته ویل کېږي او لوژي پوهې ته وایي، معنا دا چې غږپوهنه. ښه اوس نو تاسو به پوښتنې ښه نو غږ څه شی دی؟ غږونه مانیز توکونه دي. اصلا دا هغه قراردادي توکي دي چې مانیز ارزښت لري. په ځانګړي ډول باندې مانیز ارزښت نه لري، بلکې کله چې سره یو ځای شي نو یو معنادار توک رامنځته کوي. دا د غږ کار او د غږ دنده هم دا. نو که چېرته غږ ونه اوسېږي، طبیعي ده چې موږ تاسې بیا کلمه نشو جوړولی. که چېرې یعنې غږ اساس دی د ژبې لپاره. که ژبې غږ نه وي خو دې خو شک نشته چې کلمه به نه جوړېږي. کلمه نه وي نو دې کې شک نشته چې جمله به نه جوړېږي. که چېرته جمله نه وي نو دې کې شک نشته دی چې ټوله ژبه به نه جوړېږي، ژبه به بیا نه وي. نو په دې خاطر غږونه چې دي دا هغه مانیز توکي دي چې په خپله په ځانګړي ډول کومه معنا نه لري، بلکې په مانیزو توکو کې بدلون مانیز توپیر پېښولی شي. مثلا زه وایم تاسو ټول پوهېږئ چې الف، ب، ت دا چې دي دا غږونه دي یا فونیمونه دي. دې ته فونیم وایي. مثلا که چېرې موږ او تاسې فرض کړو یوه کلمه فرض کړو، مثلا زه وایم چې ښه موږ دا پاک کړم بیا به موږ او تاسې په یوې کلمې کې یو غږ بدلو، خامخا معنا ته تغییر ورکوي. زه مثلا دلته لیکمه رڼا. رڼا که د دغه رڼا نه دغه الف لرې کړو نو طبیعي ده چې تغییر به پکې راولي. دغه الف ترې لرې کوو او دلته د دغه الف هغه هم لرې کړو، دلته واو ورته ور اچوو. رڼا روڼکېږي. نو مانیز تغییر پرې کړه. غږونه دي چې له دغه غږونو نه مانیز توکونه جوړېږي، یعنې کلمې ترې جوړېږي، مورفیمونه ترې جوړېږي. صحیح؟ یو مثل تاسې له یاده ونوځي او هغه دا چې دې کې شک نشته د موږ تاسو ټول پوهېږو چې غږونه ټول موږ په ځانګړي ډول نشو تلفظ کولی. ځکه یې نشو تلفظ کولی چې دا غږونه خپلې کټګورۍ لري. اوس که واویلونه ووایو نو واویلونه خپلواک فونیمونه دي چې دا موږ په ځانګړي ډول تلفظ کولی شو، لکه الف، مثلا د واو غږ دی، یا مثلا د یې غږ دی. دې ته ورته نور غږونه هغه چې واویلونه دي دا تلفظ کولی شو، مګر کانسونېنټونه بیا نشو تلفظ کولی. هغه بیا وروسته بحث وکړو. که چېرې تاسو ووایئ چې ښه نو
دا غږونه ولې انتخاب شوي یا چا انتخاب کړي؟ ځواب به دا وي چې د غږونو انتخاب دا یو قراردادي سیستم دی. غږونه چې دي دا په ژبه کې تشریح شوي دي. وروسته یوه ژبه پخوانه جوړه شوې، بیا یو ژبو راپورته شوی، هغه ویل چې ښه دا ژبه د دغه جملې د ژبې خبرې ټولې راخیستې، بیا په دې کې دا شرحه کړي دي چې ښه په دغه جملو کې کومې کومې کلمې دي، بیا په کلمو کې کوم کوم غږونه دي، بیا دا غږونه سره کټګوري کړي او یو ځانګړې ټولګی ترې جوړه کړې. نو ویلی شو چې یو شمېر غږونه چې هغه ناخپلواک دي هغه موږ نشو تلفظ کولی. هغه غږونه چې هغه خپلواک دي هغه تلفظ لري. دغه چې دا قراردادي دي، غږونه قراردادي سیستم دی. دا د ټولنې د افرادو ترمنځ قرارداد شوی دی او بس موږ یې اوس کار کوو. بیا وروسته ژبپوهانو د دغه غږونو لپاره ځانګړي شکلونه ټاکلي دي. مثلا یو ژبپوه یا یو ډله ژبپوهانو پرېکړه کړې چې آ غږ چې دی آ دې لپاره به دا شکل کاروو، د او یا د واو غږ چې دی او غږ دا چې دی دې لپاره به دا شکل انتخابوو او دې ته ورته نور شکلونه چې دي دا هم د یو قرارداد په اساس شوي چې دغه شکلونو ته بیا شوی ګرافیم. یعنې ویلی شو چې ګرافیمونه یا ګرافیم هغه د ګرافیم تعریف کوو. ګرافیم چې دا د غږ شکل دی، د غږ شکل ته ګرافیم وایي او خپله غږ ته چې وي میم وایي. نو تاسو ته معلومه ده چې پښتو ژبه بیا بېلابېل غږونه لري. دغه غږونه بیا زموږ د پخوانیو ژبپوهانو له لوري تشریح شوي دي او هغوی شرح کړي، لکه الف ب ت ج چ ډ ر او نور پسې تر ي واو پسې تر اخره. دغه ټول غږونه بیا داسې شوي دي چې موږ تاسو خو دې کې شک نشته چې دغه د نړۍ ژبې چې دي دا ټولې سره په یو نه یو ډول پیوند لري. داسې نه دی چې یو سړی ووایي چېرې یو ژبه له بل سره پیوند نه لري، خامخا یو پیوند لري. پیوند یې څه شي دي؟ مثلا غږونه سره ورته دي. په انګلیسي کې هم الف شته، آ غږ شته، خو هلته شکل چې دی داسې شکل ورته انتخاب شوی. په فرانسوي کې د آ غږ شته، په نورو کې هم شته، په نورو کې هم شته. غږونه په ټولو ژبو کې ورته دي، سره ډېر کم تفاوت سره لري. تقریبا 80% غږونه ډاکټر سمیت سټاله وایي چې د نړۍ په هیڅ ژبه، یعنې هیڅ داسې ژبه به تاسو پیدا نه کړئ چې هغه د بلې ژبې سره د غږونو په لحاظ 80% ورته والی نه لري. نو تاسو کولی شئ چې که چېرته د غږونو په اړه لا تشریحي معلومات غواړئ چې ترلاسه کړئ، نو د ډاکټر سمیت سټاله ډسکرپټیو فونولوژي کولی شئ چې ترلاسه کړئ، هغه ولولئ. زموږ پخوانیو ژبپوهانو ځینو بیا دغه د پښتو ژبې غږونه د عربي ژبې په د یو ځانګړي تاثیر په اساس تشریح کړي دي، ځینو د اروپایي ژبو په اساس تشریح کړي دي. خو تر ډېره پورې چې علمي بحث دی او د معاصرې ژبپوهنې یا د معاصر ګرامر غوښتنه ده، هغه دا ده چې غږونه به د ژبې هغه د خپل داخلي جوړښت په نظر کې نیول سره تشریح کېږي. داخلي جوړښت په دې معنی چې موږ ووایو چې په پښتو ژبه کې موږ کوم غږونه لرو، څه ډول یې لرو او څه ډول سره نښلي. داسې نه کېږي چې موږ وایو چې ولا په انګلیسي کې یا په عربي کې داسې یا په پښتو کې وي، یعنې غږونه به سره ورته والی لري. مثلا ما مخکې درته ویل لکه د ا د ا غږ چې د بي دلته موږ ورته بېلو، هغه تلفظ کې یو څه نور غږونه سره ورته دي. فانسي ډیشن ویلي دي چې موږ په ځانګړي ډول پښتو ژبه دا د عربي او فارسي ژبې ته یو شمېر ځانګړي غږونه لري چې هغه ځینې اشاره کړي دي، ډال او ټې او ړې. نور خو د فارسي، پښتو، عربي ډېر غږونه سره ورته دي، یو دي، یعنې فرق نشته. ځکه زموږ د پښتو ژبې او د فارسي ژبې لیکدود چې دا د عربي ژبې پر بنسټ جوړ شوی. نو دغه لیکدود چې د عربي ژبې پر بنسټ دی، نو طبیعي ده چې د هغوی یو څه تاثیر خو به وي.
نو یوازې دغه اته غږونه هغه ویلي دي چې دا د عربي او فارسي ته په کتو دا ځانګړي نور که چېرته موږ د دې خوا د سارک هېوادونو ژبې وګورو مثلا پاکستان کې وګورو سیندي وګورو پنجابي وګورو په هند کې د هند پنجابي وګورو د دراوړي ژبو کورنۍ وګورو یا دې ته ورته د مثلا سنګله ژبه وګورو چې په دغه کې لوستل کېږي په سریلانکا کې یا مرهټي ژبه وګورو یا دې ته ورته نورې ژبې چې دا که چېرته موږ وګورو نو په دې کې بیا هغه غږونه چې موږ یې لرو هلته هم شته مثلا ټې موږ هم لرو هندي هم لري ډاډ موږ هم لرو هندي هم لري دې ته ورته نور چې موږ هم لرو هندي هم لري یعنې داسې نه ده چې یوازې دا د پښتو ژبې خاص دي خاصه پښتو نه دي تغیرات شته حتی تلفظونه به فرق کوي یعنې هغه مخرجونه چې موږ کوم غږونه چې کوم مخارجو موږ ادا کوو طبیعي ده چې دا توپیر کوي نسبت نورو ته نو پس ویلی شو چې پښتو ژبه دا هم لکه د نورو ژبو ځانګړي غږونه لري واویلونه لري کانسونیټونه لري او دې ته ورته نور جوړښتونه لري ښه یو بحث چې په دې وروستیو کې ډاکټر راج بلراج د پښتو ژبې په اړه کړی د غږونو په شمېر کې له بده بخته زموږ یو شمېر ژبپوهانو ځینې غږونه کم کړي ځینې زیات کړي یو څه مشکلات پکې راغلي خو هغه څه چې د معاصرې فونولوژۍ په اساس رامنځته شوي دي نو پښتو ژبه ټول څلوېښت غږونه لري ښه که چېرته موږ بحث د الوفونیک سیسټم راخلو هغه ورسره تشریح کوو نو بیا دا د نویو ته رسېږي یعنې بیخي زیاتېږي نو په دې خاطر چې ځکه دغه الفونیک بحث چې دی دا تر ډېره پورې په هغه ژبو کې کېږي چې د نحوي پیوندي ساختار په اساس رامنځته شوي دي لکه چینایي او دې ته ورته نور خو په پښتو کې بیا دا بحث موږ نه کوو نو نن همدومره درس لولو وایو په راتلونکي درس کې به بیا د پښتو ژبې د غږونو ویش کوو نو له تاسو ټولو ډېره مننه که په دغه برخه کې کومه پوښتنه لرئ کومه نیوکه کوم وړاندیز نو موږ کولی شو چې له تاسو سره هغه څه چې تاسې غواړئ هماغه موږ برابر کړو د یوه مسله دویم بحث دا دی چې ټولنیز علوم دا حرف اخیر هم نه وي او مطلق په یو شي باندې اوکې خبره هم نه وي دلته بېلابېل موضوعات هم وي یعنې نظریات پکې بېلابېل وي دغه که د غږونو بحث موږ یوازې راواخلو دغه بحث مثلا پوانسي بشتین چې د معاصرې او دودیزې ژبپوهنې په منځ کې د اتصال یو کړۍ ده هغه یو ډول راخستی ډاکټر صاحب حکیم هلالي بل ډول راخستی پوانسي زیار بل ډول راخستی معاصر کوم بدلونونه چې رامنځته شوي دلته بل ډول نو تاسې کولی شئ چې د پوهاند صاحب زیار پښتو پرویم ولولئ پښتو ژبدود چې ما لیکلی دا ولولئ د پوهاند صاحب خیش کې پښتو فونولوژي مورفولوژي ولولئ او دې ته ورته نور یو شمېر کتابونه هم شته چې تاسو لپاره ښه ماخذونه کېدلی شي له تاسې ټولو ډېره مننه خپله کورنۍ او خپل ځان له کرونا بچ وساتئ ژوندي اوسئ مننه